سلامونه ستړي مشي د 2024 کال د امریکا منځمهالې ټاکنې د کډوالۍ پر راتلونکي به څه اغیزه ولري. د 2024 کال د نومبر په 3 به په امریکا کې د منځمهالې ټاکنې ترسره شي چې په دې ټاکنو کې به د امریکایي رای ورکوونکو د استازو جرګې ټول غړي د سنا د یوې برخې غړي او یو شمېر ایالتي چارواکي وټاکل شي. څوک رای ورکولی شي؟ یوازې هغه کسان چې د امریکا تابعیت یعنی یو اس سټیزنشپ لري او د رای ورکولو لپاره یې ثبت نام کړی وي او د رای ورکولو حق لري. د گرین کارت لرونکي، د ویزو لرونکي، پناه غوښتونکي یعنی اسایلم سیکر او د لنډمهاله خوندي وضعیت یعنی ټي پی ایس لرونکي به په فدرالي ټاکنو کې د رای ورکولو حق نه لري. د دغو ټاکنو پایلې کولی شي چې د امریکا د راتلونکو کډوالۍ د پالیسیو پر لوري اغیز وکړي، خو دا مهمه ده چې یو پوه شو قوانین او پالیسي عموما سمدستي نه بدلیږي. هر ډول لوی بدلون باید خپل قانون او ادارې پړاوونه بشپړ کړي او په ځینو مواردو کې ممکن د محکمو له څېړنې هم تیر شي. که جمهوري غوښتونکي ډیر څوکۍ ترلاسه کړي، امکان شته چې د سرحدي امنیت، د مهاجرتي غوښتنلیکونو د سختې ارزونې او د محدودونکو کډوالیو پالیسیو ملاتړ ته لومړیتوب ورکړل شي. که دیموکراتان ډیر نفوذ ترلاسه کړي، ښایي د قانون، کډوالۍ، کورنۍ پر بنسټ، مهاجرت او ځینو بشري پروګرامونو د دوام یا پراختیا ملاتړ وشي. او مهمه یادونه دی چې د ټاکنو پایله په خپله د کډوالۍ قوانین نه بدلوي. د هر ډول بدلون لپاره د امریکا قانون او ادارې بهیر باید بشپړ شي. نو هغه کسان چې اوس یې د ویزې، گرین کارت یعنی ویزا لري، گرین کارت لري، پناه غوښتنې یا نور مهاجرتي غوښتنلیکونو دوسیې روانې دي، باید یوازې د رسمي سرچینو خبرتیاوې تعقیب کړي او د اوازو پر بنسټ پریکړه ونه کړي. نو دغه ما ګرچې وخت هم پاتې دی دغې ته، نو ما غوښته چې دغه تاسو ته ورسوم چې تر څو تاسو د دې په قوانینو باندې پوه شئ. نو هر هغه څوک چې دې کې رای ورکوي نو هغه باید د امریکا پاسپورت ولري. نو که چېرته پاسپورت څوک ونه لري نو په هغه صورت کې هغه الیجبل نه دی، هغه نشي کولی چې دې کې رای ورکوي. او که چېرته رای ورکوي او گیر شو او نو قانون به ورسره خپله دغه جزا وکړي چې کومه جزا ورته ټاکل شوی دی. نو کوشش وکړئ چې په سهواً په مسټیک توګه هم هغه ځای ته مه ځئ چې زه رای ورکوم یا دغه کوم هغه کومه، چې هلته احیانا په غلطۍ کې هم ګیر شي. نو مثال بیا نو معلوم نه دی چې تا سره به څه کېږي. تر څو چې تاسو نه خلک خبرېږي او تا باندې دغه کېږي نو ډېر وخت به وتلی. نو هغې د خاطره دا هم دا یوازې د امریکا پاسپورت لرونکي، هر هغه څوک چې د امریکا پاسپورت لري، که هغه که افغان دی، امریکایي دی او که بل هیواد د اوسېدونکی دی او امریکایي پاسپورت یې ترلاسه کړی دی او په امریکا کې اوسېدلی دی، نو هغې ته اجازه یې شته دی چې رای ورکړي. مخکې نه باید ثبت نام وکړي او بیا د هغې رای په ورځ باندې کولی شي چې د رای صندوقونو ته لاړ شي او هلته رای ورکړي. نو که چېرته تاسو رای نه ورکړی او گرین کارت لري او دغه لري، نو هیڅکله هلته مه اشتباه مه کوئ چې هلته لاړ شئ او تاسو رای ورکوئ، ځکه چې دا تاسو دپاره نه دی او تاسو حق هم نه لري. قانون تاسو ته حق نه دی درکړی چې رای صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکوئ، ځکه چې د خپله د ډي ایچ ایس ډپارټمنټ هوملند سیکورټي هغه خپل هغه مشر مالن هم ویلی دی چې په ریل آی ډي باندې زموږ او ستاسو هغه ډرایور لایسنس چې دی ریل آی ډي دی، هغې باندې مثال څوک دی ونه غواړي چې لاړ شي چې ستا دغه لایسنس خو چې دی ریل آی ډي درته کولی شي رای ورکړي. همداسې گرین کارت لرونکي، همداسې نور کسان زموږ افغانان چې دي ډېر په زړه صفا دي او ساده دي چې څوک هم ونه غواړي چې زه لاړ شي، هېڅ مشکل نشته، څوک هم نه ګیروي دا دی او هغه دی. نو په هغه صورت کې وروره اوس نه یې درته وایم چې دا اوس نه د عامه پوهاوی ویډیو مې جوړ کړی دی خاص همدغې د خاطره چې تاسو دغې باندې پوه شئ. نو دا ښه خبر دی چې که چېرته الیجیبل یې لاړ شي رای ورکړي، خو چې الیجیبل نه یې، گرین کارت لري، ورک پرمټ لري، اسایلم کیس لري، دا ټول کیسونه مو روان دي او که چېرته گرین کارت په لاس لري نو په هغه صورت کې ته الیجیبل نه یې، ته حق نه لري چې هلته لاړ شي رای ورکړي. نو که چېرته ستاسو دوستان دي، فامیلونه دي، ملګري دي، هر ایالت کې چې اوسېږي نه پوهېږي، دغه ویډیو ورته شریک کړئ، دغه ویډیو ورته واستوئ تر څو د دغه قوانین څخه باخبر اوسئ. ځکه نه خدای ناخواسته بعضې ښځې دي چې یو بل سره کیني او راځه او دا وکړو هغه وکړو، نو په دغه صورت کې چې څوک یې ونه غولوي. ځکه اکثره شته دي موږ نارینه هم ملګري لري، همداسې ښځینه زموږ هم ملګري لري چې یو بل سره کیني او پاسېږي. نو که چېرته معلومات هغه نه لري نو دغه ویډیو ورته واستوئ تر څو د دغې په اړه
هغه معلومات پیدا کړي، ځکه دا ډېر مهم معلومات دی او دا ډېر مهم دی چې دغه قانون باندې باید موږ او تاسو پوه شو. نو دغه ما یو عامه پوهاوی ویډیو په تور ما درته جوړ کړ تر څو د دغه معلومات څخه باخبر اوسئ. نو بیا هم که ویډیو مو خوښ شوی وي نو د نورو دوستانو فامیلونو سره شریک کړئ او لایک کمنټ مو هېر نه شي. که چې زما صفحې ته نوې راغلی نو زما صفحه فالو کړه تر څو دا ښایسته او په وخت ویډیوګانې تاسو ته زه ورسوم. نو بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ، په خدای مو سپارم. السلام علیکم.